قدرمنو عزتمنو کله چې څوک په ژړا ووینئ څوک په فریاد ووینئ په بغارو په نارویو ووینئ یا د یو خوا یو خبره درته وسي هېڅکله فیصله مه کوه هېڅکله دا رایه مه قایموه چې دا مظلوم دی اکثره چې پر میډیا باندې یو ویډیو یې ګورې یو شی ګورې چې یو ځای ژړا ډېرې نارې ډېرې څوک ول کېږي بس خلک وایي دومره ظلم ورسره سوی دی نشر یې کوي چې دا ظالمان ونیول سي داسې کوي او داسې کوي د دې ابل روح باندې دوی خبر نه وي نو همیشه چې په دواړو اړخ باندې خبر نه د ظالم یا د مظلوم فیصله مه کوه امام شافعي رحمه الله فرمایي چې یوه ورځ زه د قاضي شریح سره ناست ولمه یو ښځې د خپل خاوند شکایت راوړ نو چې کله په عدالت کې حاضره سوله دغسې په بغارو په چغارو باندې د خاوند شکایتونه شروع کړه دومره ځان مظلومه ښکاره کړي ما و قاضي صاحب ته وویله چې قاضي صاحب دغه زنانه ماته ډېره مظلومه را معلومه سوله دا د دې د زړه د درد د ژړا سره دا د دې د بغارو چغارو سره دا معلومیږي چې د دې سره ظلم سوی دی باید د دې ملګري وکړي قاضي شریح هغه چې کله دا خبره واورېده ما ته وویله چې ای شابي یوسف علیه السلام چې هم کله ورونو وڅا ته ور واچاوئ دغه ورونه یې پلار له په ژړا ژړا راغله د پلارو مخ ته ډېر مظلومیت او ډېر بغارې او چغارې وویله چې یوسف سره دی اوس نو زه ډېر په تعجب کې سوم چې واقع د یو طرفه څه به سړی فیصله نه کوي نو همیشه چې کله هم یو څوک تا ته د چا په باره کې خبرې وکړي یو څوک تا ته څه ووایي چې فلانی داسې ظالم دی فلانی داسې چې هغه فلانی دې اورېدلی نه وي د هغه خبرې دې نه وي اورېدلي د ده د مظلومیت اعلان کول یا د ده دفاع کول یا د ده ملګري کول دا غټ ظلم دغه سړی غټ ظالم دی چې پر یوه خوا یې فیصله وکړه بله خوا یې ګسره طرف کړې باید موږ د دغه واقعې څه عبرت واخلو چې یوسف علیه السلام ورونو څا ته واچاوئ او دغه ورونه په ژړا ژړا پلاله راغله نو اکثره داسې هم پېښېږي